وصحبه أجمعين. اللهم يا غفار فاغفر ذنوبنا، اللهم يا ستار فاستر ويسر الحال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 420 روغتون د پاس څخه د هغوی د مشري او رهبري له طریق څخه زموږ د زابل ولایت د ولایتي روغتون د عامې روغتیا ریاست اړوند ولایتي روغتون لپاره تقریبا 33 قلمه دوا چې مختلف النوع دوا ده چې هم د سراپا مریضانو لپاره هم د بستر ناروغانو لپاره نو د دې سره به زموږ شته مشکلات یا دوا په بخش کې موږ کمبود درلوده انشاءالله تر ډېره حده پورې به زموږ شته مشکلات ورسره حل سي او د لرې ځای چې ناروغان مراجعه کوي هغو ته به ډېر مفید تمام سي. یاده دوا چې د ملي دفاع وزارت محترم وزیر صاحب په هدایت باندې د روغتیايي چارو قومنداني 420 د محترم محرار صاحب په رهبري باندې د یو لوړپوړو مسؤلینو په شتون کې د عامې روغتیا محترم ریاست ته تسلیم کړه. یاده دوا چې 33 قلمه ده او 360 کارټنه دوا کیږي په ښه لوړ کیفیت باندې د هندوستان هیواد څخه مرسته شوې وه نو د یو لوړپوړو مسؤلینو په شتون کې یاد ریاست ته تسلیم شوه.